علیکم شاهین صاحب د دې ورور سوال خدا اوس که د افغانستان حکومت اسلامي حکومت یا کني مثال طالبان ولې موږ سره صلح نه کوي دا خبره وه بالکل او تاسو وایئ چې افغانستان نظام اسلامي شرعي دی کنه حکومت داسې دی کنه نو ولې په کوم دلیل باندې په کوم کتاب راغلی درته وایي که باور صاحب که تاسو باور شاهین صاحب هر هغه څوک چې غاصب وي که هغه د مسلمان په جامه کې او که هغه د غیر مسلمان په جامه کې که د مسلمان په جامه کې خو هغه ظالم د ظالم په مقابل کې یوه خبره کول هم جهاد ده او که بیا په خبره باندې اسلام سره قتل هم روا ده او یو د کافر په جامه کې په کوم شک او تردید نشته نو دا حکومت چې نن ده یا پرون و یعنې مطلب مې دا ده چې هغه څوک چې امریکا راوړي او دلته یې په موږ باندې مسلط کړي دو ته باغیان ځکه ویل کېږي چې مخکې له دې څخه د اسلامي امارت حکومت قائم و په افغانستان کې خلک ځینې خوشحاله و نظام اسلامي و دا د پردو خوشحاله نه و پاکستانیان مو راباندې راوستلي وه هغه وروستی هغه زه یو تفصیل وکړم دا ته وروستی وایه شرط صحیح تا ته اجازه ده نو چې هر کله دلته په افغانستان کې یا په بل ملک کې یا په بل ملک یا د ما د تا په کور کې یو شی موجود وي او په مقابل کې یو څوک راځي په پردیو مټو باندې او په تا باندې تیری تجاوز کوي مثال هغه ته باغي ویل کېږي د باغي په مقابل کې هم جهاد روا ده هغه باغي قطع نظر دی چې هغه مسلمان دی یا کافر دی لکه اوس موږ تاسو په خپل حق کې مثلا یو انسان یو شی په خپل واک او اختیار کړی دی په مقابل کې یو څوک راځي کېږي هغه شی په زور ځینې اخلي یا په ده باندې تیری په هغه حق باندې کوي په مقابل د ساتنې د خپل حق د هغه سړي مرګ ورته روا ده بادشاه صاحب که چیرې دلته خو موږ تاسو سره غږېږي چې ولس پوه شي او دغه ورور هم پوه شي شاهین صاحب زما غږ درځي تا غږ راځي نو مطلب غیر اسلامي نظام دا غیر شرعي نظام د مقابل کې مجاهدین چې هر څه کوي هغه د هغوی دپاره جواز لري کوم مشکل نشته چې هغه څوک چې د نظام په طرف احترام سره هغه نظر دی چې هغه کافر دی هغه مسلمان د مرګ روا ده سمه ده بادشاه صاحب هر غیر اسلامي یا غیر هغه وایي که نه شرعي غیر اسلامي نظام وایي چې کلته چېرته اذان نه کېږي قرآن نه ویل کېږي باور صحیح ده باور صاحب تا سوال غالبا فکر کوم د شاهین صاحب ما خبره نه ویل خو د په سوال باندې اول پوه شم زه به دا سوال جواب کوم باور صاحب ته د اسلامي نظام وایي چې شته که داسې چې اسلام نه دبای جوړ کا او ما پېټه کوه تا هم پېټه کوه که دلته تاسې اسلامي نظام وایي دا ستا نظام ده په هره اداره کې په هر فحش کې فساد اوج ته رسېدلی ده کرکټ جنقیم توته غوږ ونیسه د کرکټ جنقي د فوټبال جنقیم توته تورې کړې د زرهاو د پښتنو قاتل آزاد ګرځي قیصاري چې د زرهاو پښتنو قاتل دغه آزاد ګرځي جمهوریت پلی ده که داسې وي چې اسلامي نظام دې ته ویل کېږي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت برابر یم په لار کې ما ته راشي کوي که دې ته اسلامي نظام ویل کېږي چې یو امریکانی تک سور امریکانی مې تا تر څنګ ولاړ د ما په کور راخېځی که دې ته اسلامي نظام ویل کېږي چې حج ته ځم د حج فریضه ادا کوم هم ما نه په رشوت کې اخلي که دې ته اسلامي نظام ویل کېږي چې مدرسې هم بمبار کېږي که دې ته اسلامي نظام ویل کېږي چې جوماتونه هم بمبار کېږي که دې ته اسلامي نظام ویل کېږي چې اسلامي شعایر هم تر پښو لاندې کېږي که دې ته اسلامي نظام ویل کېږي چې په سپي باندې کلمه رسول کېږي اسلامي نظام باور صاحب که دا به د بحث اصول نه خبره ختمه کړم بیا صحیح ده اسلام مهرباني وکړئ مهرباني د اسلامي نظام ویل کېږي چې د سره کافر مخ ته د ملي اردو عسکر روانې د ما کور په تراشي کوي د ما خویندې مندې بې عزته کوي نو دا څنګه اسلامي نظام ده داسې اسلامي نظام په کوم تاریخ کې ته ما ته راوښیه که دې ته اسلامي نظام ویل کېږي چې د هېواد ولسمشر جکسي حضرت حسین رضی الله عنه هغه نواسه خدا وایي دا څنګه اسلامي نظام ده دا څنګه اسلامي پاچا ده لطفا اسلامي نظام یو مطالعه کوي باور صاحب که تا د رسول الله مبارک د وخت خبره مو کړله تاسې هغه وخت چې لاړ سیرت نبي تاسې مطالعه کوي د هغه وخت نن وخت تاسې سره مطالعه کوي که چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم تبع تابعین صحابه کرام ژوندي وای امریکایان په افغانستان کې وای دوی به دغسې برخودو سره کړی وو د هغه وخت مجاهدین د حضرت عمر فاروق د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهم د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام مجاهدین وخت ژوندي وای امریکایانو سره ګډ په د افغانانو په کورونو باندې امریکایان رانه ایستل
دا ته اجازه ورکړې لطفا لږ تاسې اسلامي نظام اسلامي شاعر اسلامي حکومت تاسې مطالعه کوي بیا تر هغه نه وروسته تاسې دا وایي چې اسلامي نظام ده که نه ده موږ وایو چې صحیح ده نوم یې اسلامي ورکړی د اسلامي جمهوریه ده خو کارونه هغه څه کېږي چې په کفر کې مولا کوي په اسرائیلو کې هم قسم په خدای کوي هغه څه په دې اسلامي جمهوریه کې کېږي کوم څه نه کېږي تاسې ما ته راوښیي کوم شی تاسې اسلامي ما ته راکوي اسلامي خو دا خبره ده زه په خبرو پوه شوم په ډېر احترام سره کور دی آباد بل ګارې دغه پروان کې چې بله ورځ دغه وشو که نه دغه 2 ورځې کېږي دا ټول پروان کې وردګو کې وردګو کې چې سیلابونه راځي دغه فوج ورځي ته مرسته کوي سره تاسې پرې ولې جنګ کوئ ولې ته بم د لرګي سړکونه پرې درونه ږدئ او بل دغه وبخه بخښنه سره بل دا دی دغه ورویه چې تاسو په هر ځای بمبار کوئ ښه قربان دې شم مجاهد وروره چې ته زه جهاد کوم که نه ته کوم ثبوت باندې تا باندې په افغانستان کې جهاد کوي دویم دا چې ته چې جهاد کوې ډګر ته راشه موږ په مکتب کې پټېږه وګوره وایم باور صاحب چې د ژورنالیزم هغه دا رقم دی چې سوال کوي سوال لاندې ځواب یې اوږد دی او ته سوال دونه اوږد دی چې خپله یې تشریح کوي چې دا داسې کوي یاسې کوي بیا نو ضرورت دو ته نشته چې زه که وغیم په دو چې تشریح ته وکړي سوال ته کوي سوال لاندې ګوره سړی سړي ته وایي چې دا څه رقم نظام دی نور هغه تشریح کوي لکه تا ته چې بدري صاحب تشریح کړ تا وویل چې هغه د سوال دی داسې بیا راټول کړه داسې سوال دی وکړه مقصد بدون د تشریح د ملګري کوش نه نه دغه ده وویل چې دغه دا تاسو چې په هر ځای بمبار کوئ نو خو ته چې جهاد غواړې چې ته اصلا کې جهاد هم چې ما تعریف کړه په احترام سره جهاد څه معنی دی ته چې نه پوهېږې چې امریکایان د سلا سره ټانګو تیارو سره کور ته راغلي دي ته لا د ما نه پوښتنه جواب شی دی ته که دونه نر یې دغه ټانګ ته یې فقط ورنږدې شي او مترۍ ته به د تندي دې ولي په خپله خاوره کې ته صلاحیت نه لرې دریشي دې د امریکا واک د امریکا سکاټ میلر چې راوځي د تا سرکونه بند دي د تا عسکر دي سکاټ میلر هغه کوي امنیت اجازه ده ښه اوس ما وسله دې کومه کېږي ته چې دونه اوس پوه شوې چې جهاد یعنې څه شی اوس پوه شولې ما وسله دې کومه کېږي زه دا رقم ځوانان لرم چې په بایسکلو لاړل غزني ته غزني د بایسکلو سره ونیو د تا نه یې ټانګونه راوستل هغه ته خپل موزیګانو ته چې خپل ټانګ نشي ساتلی ته چې خپله سلا نشي ساتلی ته به د ولس سره هم وساتې د غونډې سلا موږ د تاسو نه نیسو په یاد ولره د هره ورځ د تاسو ټیپر دي د شلغمې دي چې موږ یې نیسو دغه عسکرو نه یې نیسو بېرته په جیبو کې 2000 روپۍ ورېږدي خوشي کوي دا څه شی دي دا سلا نه ده داسې یو چل نه ګوره جنګ په غیرت کېږي کله چې انسان غیرت ولري لارې پاکوي هغه جنګ هم کولی شي خبرې هم کولی شي کله چې تا لار چټله یي خدای نخواسته تا نه ښیم ورور مې چې لار خرابه وي و هغه د خراب عقیده دی یا عقیده هم د تا نه ښیم د دغه مرام خرابې دی بل چا بېګانه په قمانده باندې ځي دغونه به ټانګ هم خلک په یوه کلشینکوف اخلي په یوه کلشینکوف څه ورته وایي خدي کې ستا اوس څه نظر دی که نه دغه فوجیان چې تللي دي دغه ته فریاب ته دلته چې بمبار کړی دی یعنې اینې حملې پرې کړي ایستلي دي که نه بعضې بمونه یې ښودلي دي دوی خو نه امریکایانو نور سره فرانسه برطانیه باور صاحب پوه شوم این سوال دی داسې آفرین دا ما په خپله باندې داخله داسې یو چل ده باور صاحب شاهین صاحب ته باور صاحب نه پوښتنه وکړې دا یې مقلد ده که غیر مقلد ده بس باور صاحب ودرېږي مقلدي که غیر مقلدي مقلدي مخام باور صاحب داسې یو چل دی د بګرام کې امریکایان دي مابین د بګرام کې او نه راته وایي لنډ قربان شته پکې او شته پکې د دو چارګر د امنیت د بیرون چا نیولی ده امریکایان شته پکې او هم سره افغان ځواکونه شته چې خاوره زما ده آفرین دا خاوره ستا ده دغه امریکایان ځواکونه چې د امنیت بیرون چا نیولی ده افغان ځواکونه دي داخل امریکا ده ګوره خبر یو امریکایی وګوره کور د تا ده دغه اوس دغه تلیفون د تا ده دغه تلیفون صلاحیت د تا ده که ما ته یې راکړې یو دوه خبرې کولی شم بېرته تی صاحب یو متل په فارسی کې کسی که فرمان میته اون نان میته امریکایان فرمان ورکوي ډوډۍ هم ورکوي دغه دولت ته نو که ورسره هم دي افغانان دننه بګرام که به میزونه یا صافي کوي یا به بوټونه ورته پاکوي یا به د امریکایانو پیرهداري کوي یا به سپي ورته مینځي هلې عامر افغان نشته دی کله چې رئیس جمهور ټرامپ راغی د تاب میدان هوایي د کابل کې ښکته نه شه په بګرام کې ښکته شه اتا رئیس جمهور په یوازې دو چې غږ ورته وي چې راشه هغه کرزی خو بیا هم یو غیرت یې درلود دروغو هغه په خپله باندې ورغی بګرام ته د عبدالله ورغی دی ورغی ګوره
تا د وخت وویل چې دغه عسکر ولې تاسو ولې که چیرې دغه عسکر د بګرام بیز موږ ته پرېږدي په لا اله الا الله محمد رسول الله کومې زړه کې چې په یو عسکر باندې څاپېړې پورته کړي دا راسره مني اما د مو چې امریکایانو ته ورځم چې زه امریکایانو ته ورځم د ما په مخ کې همدا یول دري په قندار کې یو عسکر پورته شو 9 دونه امریکایان وویشتل امریکایان وتښتول د ډاره افغان عسکر پورته شوی د شانه وویشته دغه عسکر چې اوس په هغه کې بندي دي په زندان کې دا هغه عسکر دي چې امریکایان او فرانسویان او ایټالویان او استرالیا ویشتلي دي اما دا نخوشي کوي خو بحث علمي او اخلاقي او ادبي دی ته کوو دا وایي دا څه نه کې چې راځي خېټه خبرې تا داسې وکړه زبون ته چې هر څوک زه روم کنه رور مې کنه کو ترې شوم کو پلان دا د ستاره د په خپل تاسو چې قطعي کې نو تک چیرې دغه سي پښتنې لري دا خو بحث وکړي پښتنې وکړي ځان دې عسكر نه افغان دي افغان دي هر افغان دي افغان ولې تاسو کې نو بعد په دغه ورور خپل سوال پرې د بشاره ته خپل کې ورول وي د تاسو سره په جنجال کې دی ولې د سکه لاله د خبرو چالم نه درځي مای کې دیم خلاص کې چیرته نو سده ورول دي ته مخ کې نو سده سوار رئیس د ان ایچ په نشه دی په باندې هیڅ نه وي طبيعه د ډېر ترخیص کې شو خبر دوه خبره وکم شاهین صاحب مهرباني سه اوس کدی اردو عسكر ده که ضربتی ده که ملي امنیت ده که کفریت ده که پردو دي که صفر دو ده که صفر سی ده ترڅو چې اسلامي نظام ته غاړه نه یې ترڅو د طالب جان خبره ته د اسلام په چوکاټ ته غاړه نه یې طریقو پر بل کنه جبګاو چې د کاریانه چوکي دام داسې به ټول مري خبره به مشته به ترې لګاو مشته ورور په بخیر سره مړو ته به احترام خښنه دي مړو ته به احترام خښنه دي په شي کې د طالب یو د افغان د اردوي مړو لري په ژوند دي کنه شای صاحب بابا ساده مکر ده دوی د مشهد مرتخین کې ته یو سړی چې دغه خوې کنه کته انسان ته انسان کته حیوان ته حیوان ګوره باور سره د تا چې مکمل احترام کوي د دوه خاطر نه د تاسو لایفوت چې جګړه دغه نه کوي بدري سره د تاسو لایفوت چې موږ درشو پراته له کنځلونه بل شي موږ نارو د پنجاب ځای د پنجاب بچا ایران باندې دا چې دغه هغه شیان دي چې لیکل دي د کولان د لویدل شان دي ډیر د سړی سفله کوي چې کنځه کوي لږه کته دي دا خو څه دي ما ته نه دی ویلي واغونی څه خیر ورور مې کنه څونه د تاسو ورور وایم نو ورور چې ما موږ په خپل لایفو کې تاسو وخت هم درکو سوالو ته مونږ جواب درکو کنار بخش خبرې هم درته کوو هغه خبر درته کوو چې هغه خبر لیکل درته د تاپ دین په دنیا باندې په درس خوري دا نه درته چې نه د امریکایانو غلامي وکړي شي وغوند سبا د خپل وطندار وله دا څونه شرم د امریکای ورته چې ورشه غکلی باندې حمله وکړي چاپه ول کیږي او څونه بعد د دروازه ټک ټکی غږ د افغان اوریدل کیږي چې خوري ور واسکه چې ور وځوي ته شای 15 نه شینسترګي ورجن منډي څوک چرګان ولي څوک میګ ولي څوک انسانان ولي څوک د په بام باندې خيږي څوک ورجن هغه کوټې ته چې لیور نه تلای نشي وګو کورته ورجن امریکایان نه وځي او بیا څه دلته وشي مو ملي وردو زړګي نوبت نورو ته ورکم خفکیږي ما در سره کینه چې چیرې سوال درلو بیا ما اخذ کوم سمه چې موږ دغه مهرباني ګران ډیر مننه ډاکټر شاهین صاحب چې نوبت دې راکړل خو ډیر ما کوشش وکړ خو ډیر مصروف وم خبره ده چې د شاهین صاحب چې دا همیشه د حق چراسي باطل بزي بالکل باطل بنه پاتېږي باطل به ختمېږي ګوره شاهین صاحب موږ تاسې د 20 کاله مخته به خبرې راکړو 20 کاله مخته دغه سره کفار دغه سره ظالمان چې افغانستان ته رااله متسلط شو دلته مجاهدین طالبان په کلي کې نام نشان لا ورک شو هغه چې بیا دلته د طالبان چې پیدا سو یو دانه په کلي کې د خپل د قوم د لاسه خبرې نسو کولای حتی یو مرمي نه درلودې یو ماشین نه درلودې نه ورته پیدا کېدله حتی د خپل غږ نسو پورته کولای چې زه جهاد کوم د خپل د قوم څخه بیریدل خپل د کلي څخه بیریدل د خپل د ورور څخه بیریدل د خپل د پلار څخه بیریدل په کلي کې پټ پټ ګرځېدله دا موږ تاسې شاهد یو دغه سنې دا خپله زه شاهد یم دغه سنې شاهد یم دا نن ته ګوره د الله جل جلاله نصرت راغی او کم ځای ته رسېدلی دی دا خو هر انسان عقل لري دغه ته باید فکر وکړي دغه باید دغه ته متوجه اوسي چې دغه کفر نه پاتېږي الله جل جلاله شکست ورکوي دوی ته
په دې چې دا وطن کې ناستې هغه راپورته کومه د ورونو نوبت تېر شي چېرې مه ځې راخلم اوس بری په یو وطن کې چې ظالمان پیدا سي کافران پیدا سي یو قانون جوړ کړي چې هغه قانون د اسلام سره مخالف وي زه بیا څنګه مسلمان یم چې دغه قانون زه تاییدوم زه څنګه ځان ته مسلمان وایم چې وایم دا قانون ښه دی دغه د امریکایان دي ښه اوسي دغه بوډاګیان دي ښه دي طالبان دي نه وي مثلا د اسلامي نظام دي نه وي اسلامي قانون دي نه وي زه ځان ته څنګه مسلمان وایم دا خبره زه څنګه وکړم دا نن ما اوس اورېدله ډېر خلک دغه نیوکې کولې چې دا جهاد څه دي دغه څنګه دی دا موږ قانون لرو دلته دا ډېر خلک وایي چې قانون لرو دا نوي قانون بیا څنګه دی دا طالبانو قانون راوړي یا وروره طالب قانون نه لري هغه قرآن چې هر څه وایي احادیث چې هر څه وایي هغه فقها چې هر څه وایي علما چې هر څه وایي هغه زما په ګټه هم سته په ټول افغانستان په ګټه کې دی په دې چې غله ورکېږي اختطاف ورکېږي ظلم ورکېږي دغه زموږ په وطن کې نن ستا زه ته ویلي شاهین صاحب چې دغه زه خپل یو ځای ناست یم دا داسې خبر ده د اوس وګوره په کابل کې دی وایي چې امنیت دی کابل په 1 کیلومترۍ کې امنیت نشته دی دو غارګ نه راوځه کوټسنګي کې تلیفون د جیبه راوباسه یو څوک زنګ درته وایي تلیفون د غله دسکه وړي لور د سړي ګرځېدلی اولاد د سړي ګرځېدلی نه شي ځوانان دي مکتب خلاص کړي شهادتنامه یې لاس کې وي کار نه ورته پیدا کېږي غون خلک وګورې په پارکو کې ناست چرسیانو بنګیانو نه پارکونه ډک دي په سیند کې اوبه روانه وي د موږ په سیند کې چرسیانو بنګیانو یو بل ته پیچکارۍ ورکوي قوای بحري راته جوړه کړې ده نو موږ په دغه حالت کې څه وکړو موږ له په دغه حالت شاهین صاحب شاهین صاحب دغه پرېږده 1 کیلومترۍ پرېږده دننه په ارګ کې نن امنیت شته نه په ارګ کې عیاشي نه کېږي په دننه په ارګ کې عیاشي نه کېږي دننه په ارګ کې پر مسلمانانو پر ښځو باندې تجاوز نه کېږي دننه په ارګ کې رشوت او حرامبازي نه کېږي دننه په ارګ کې د افغانستان هغه حقوق نه دي پایماله کړي دا څنګه قانون دی ته تر اوسه نن دغه وطن هغه ځایونه هغه مناطق چې تر امارت اسلامي پر تسلط لاندې دي ته وګوره د بوجي د دغه پیسو د طرزه پرېږدم دا اوس یو ځای ناست یم چې دغه پرېږدم ولاړ سبا راسم ولاړ څوک د ځای وشوري موټر مې درته ولاړ و یوه شپه په دا دشت کې سبا رالم هغه موټر مې هغسې ولاړ و دغه امارت اسلامي دغه ګزو ما لیدلې چې پر ګرځېدل په دغه سړک باندې چې دغه موټر ته څوک لاس ور نه وړي دغه ګوره د قرآن او د احادیثو د فقهاو دغه زموږ دین دغه د مرکز چې دغسې امنیت راځي د اسلام قانون چې یو ځای متسلط دی د اسلام قانون یو ځای چې جاري وي رحمت وروره ګوره سړی چې ښځه وکړي اولاد پیدا شي د دو په خاطر باندې چې پاینده کې د هغو اولاد نه ثمر واخلي ګټه واخلي او هغه اولاد ته خوشحاله چې اولاد مې لوی شو اوس چې اولاد د سړي غټېږي سړی جګرخونه کېږي جګرخونه په دو کېږي چې بله ورځ د دو سرنوشت به څه کېږي بیروین ته چې لاړ شي یا تریاک دي یا د دو د امریکا د امریکایانو بمبار ته ګډه ګډوډي ده په دغه حساب باندې ریښه درته یم غون خلک ایران پاتې چې د اولاد سره څه وکړي اولاد لوی شي ښه صحیح هلکې درس وایي مکتب ووایي پوهنتون وایي خوشحاله یې پلار چې زوی مې پوهنتون وایي انجینر بشي ډاکټر بشي چې ورشي شهادتنامه ورکړي چې څه شی برو ګم شي چې کار مار نیست برو یا په پښتو ځه تېرېږه ورک شه دغه قمندان صاحب ویلي چې څوک مه پرېږده ځه زه ته هغه شهادتنامه یې په لاس کې زړه یې مات شي یا چرسو ته لاس واچوي یا خارج ته لاړ شي په بحرو کې غرق شي یا ریښه درته وایم د امریکا د بمبار لاندې مړ شي بیا د دو ځله چې مړ شي د ته یې ښځې نه تقاضای جنسي د شان کېږي او د خدای روی ته ورسه په خدای د ځان سره فکر وکړه په دغو قرن کې چې 28م قرن ده په دغو وخت کې چې ته بیده یې چې هغه د ویتنامیان 15 کاله د امریکا سره جنګ وکړ امریکایانو نه ځان خلاص کړ نه مسلمان وو کافر وو چیت پیت واړه ټیټ وو ولې بیا یې ځان خلاص کړ ته 19 کاله کې په سر د غم لګیا غلامي ورته کوي ته څه پورې بیادبي معافي او متل وي مېلمه یو ورځ دوه ورځې نه ته نوروزه پورې مهرباني د نورو وروڼو ته ملاقات ورکړم رحمت صاحب اجازه دی تایي ډېر مننه شاهین صاحب ډېر مننه چې د وخت راکړله د ښه زړه مې داسې دی چې داسې نه ده چې هر څه وایي ګران ولسه دغه لایف د تاسو دی